ما په دې مټو ګټلې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلې ده. اوس هم بعضې خلک چې ورته الله رسول ورمخکې کې نشه پې دونه غاوری او دونه غالب وي چې هغه وي نه مړه دا ما ګټلې دی، دا ما محنت کړی دی. ای د محنت بچیا، دا لاس چا در کړی دی، دا عقل او دماغ چا در کړی دی، دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چا در کړی دی، او دا خشته وجود او دا بچی چا در کړي د خدای نه ویریږه. کې راونیوي قسم دې کړې ټوپک خلاص کړي، کې راونیوي قسم دې کړې بچی خلاص کړي، کې راونیوي قسم دې که خاندان دې خلاص کړي. نو دا خلک به ورته لګي او نصیحت به کوه ده به دا ما په خپلو مټو ګټلی دی، دا ما ګټلی دی. او کبر به کو، غرور به کو، ځان پسې به خپې راښکلې، ځان پسې به سپلی راښکلې او مسلمان یې د نظر نه څه نه راته. وی راشه یاره داسې کومه، دا موسی علیه السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي او ما بدنامۍ په خلکو چې دی صدقه او خیرات نه کوي. ودرېږه چې دی یو کوټۍ لګوندې رچه کړ، نو یو ښځې دی پیسې ورکړې او هغې دې ته جوړه کړه چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي او تقریر لپاسي نو ته به په الزام ولګې. نو چې په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو. چې کوم سړی نیکي خلکو له دعوت ورکوي او په هغه دې د بدو الزام ولګو خو یې تباه کړ، د هغه خبره خو بیا څوک نه مني، بیا خلک وایي ښه کیسه ویسه. چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي داعي دی او خپله جامه پاکه ساتي، جامه کې چې لږ خیرنوالی هم دی نو خلک پې بیا اعتماد نه کوي، خلک وایي مړه ویسه ته و کیسه دا چې سوی دا ټول ګپ شپ کې او دروغ وی. نو موسی علیه السلام یې رچکاو، نو دې ښځې ولمسولو پیسې وله ورکړې. نو موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې ولاړ دی او تقریر کوي. دا ښځه پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته. بس حضرت موسی علیه السلام پیش شو. چا پکې اواز هم ورکړه شیطانانو څه لپاسې وایه که نه څه چې دا خبره وکړي. الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روب پې راته. بس چې خبره یې د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ورته ویې ښه چپ صبر وکړه. لاړ او 2 رکعاته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام، الله ته توجه ورکړه. او چې 2 رکعاته نفل یې وکړل او بیا راغی دی مجلس ته او د الله نه یې سوال وکړ، وایي پروردګاره که زه په حق یم اوس زما مدد وکړي. چې ودرېد هغه ښځې ته یې ویې ای ښځې پاسه ودرېږه ودرېده. وایي ستا دې په هغه ذات قسمي چې د اسمانونه یې پیدا کړي دي او دا ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړي یو، وایه رښتیا خبره کوه. بس ښځه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو ځمکو په رپېدو شوه. وی صاحب رښتیا ووایه؟ وی او وی قارون پیسې را کړي دي چې په الزام په موسی علیه السلام ولګوه. دی به بدنام شي، بې عزته به شي او بدنام به شي، الزام پې ولګوه. هغه راله پیسې را کړي دي. بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه، الله ډېر ته تنګ یم، ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی او زما دا نیکان مسلمانان ټول رټي او ما پسې دا ستا الله ولیدل خدای راوي نیسي. نو الله داسې راونیوه چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه وشلولو پکې ور دننه کړ. چغې جوړې کړې ما بچ کا ما بچ کا، اے موسی ما معاف کا. الله موسی علیه السلام مکې ته وی راکاږه